د غزني ښاروالۍ ریاست له لوري د بیارغونې پروژو د لړۍ په دوام دغه ریاست د لومړۍ ناحیې اړوند موی مبارک سیمه کې د څه باندې 4 کیلومتره پلې لارې د جوړېدو چارې پیل شوې. د غزني ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې پروژې چارې چې لګښت یې 3 میلیونه او 700,000 افغانۍ دی د موی مبارک له سیمې څخه د سید احمد مکۍ ښوونځي پورې نن په رسمي ډول پیل شوې. دغه پروژه خو تاسو ته معلومه ده چې یوه مهمه او اساسي پروژه ده چې د پیاده رو پروژه ده. د موږ تاسو قدرمن ولسونه، ځوانان، سپینګیري، زنانه د دغه پیاده رو سره ډېر په تکلیف ول چې پیاده رو نه و جوړ، پیاده رو کې مشکلات ول. د ښاروالۍ ریاست بیدار د انجینري ټیم وتوانېدو الحمدلله چې د زومې په تېرېدلو سره د دغې پروژې ټول هغه تخنیکي مراحل په ښه شفاف ډول باندې مخته یوسي او خلاص یې کړي. انشالله از لحاظ کیفیت ما تا وسط توان کوشش داریم که بهترین کار شود، چون زمینه کارم برای تعداد از مردم ما داریم 120 نفر 130 نفر انشالله در اینجا شامل کار میشن. له بلې خوا د غزني اوسیدونکي د دې پروژې د کار پیل یې مهم ګام بولي او وایي چې دغه اقدام کولی شي د ګڼې ګوڼې د کمیدو او همدارنګه د پلي تګ راتګ کوونکو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو سبب شي. پیاده رو که جور شده و موترها مازاد منه، پیاده رو مازاد جور میشه که نفر سیاست سیاریش پیچه سفید کلگی برادر دواسوده میشه و آرام میشه. ما خیلی خوشبین هستیم. واقعا امروز جای خیلی خوشحالی است که شاهد افتتاح یک پروژه حیاتی دیگری هستیم که هیچ پیاده روی سرک ما نداشته و امروز الحمدلله با زحمات شاروال سیب غزنی امروز پیاده رو افتتاح میشه و ان شاءالله یک پیاده روی خاصی که مشکلات مردم مرفوع میشه سر زو. غزنی په تیرو څو کلونو کې د موټرو د زیاتوالي او د نفوسو د ډیریدو له امله له جدي ترافیکي ستونزو سره مخ و، خو دا ډول عمراني پروژې کولی شي د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمولو او د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.